د شبرغان له نفتي څاګانو څخه مزار شریف ته د غازو 94 کیلومتره نل کې د غځولو کار د سرطان میاشتې په 18مه د افغانستان اسلامي امارت له لوري پیل شو چې اوس مهال د 15 میاشتو په تیریدو سره کار 60 کیلومتره مخته تللی او چارې به له ټاکلي مودې څخه وړاندې بشپړې شي. د ویلډینګ کاري په برخه کې 60 کیلومتره کار کړی دی چې دغه ټاکلي اندازې مو ډیر کار کړی دی او همداشان ټیسټ هایدرولیکي یا ټیسټ یوټي چې دا دواړه مهمي موارد دي په پایپلاین کې دا دواړه هم تر 14 کیلومتره الحمدلله اضافه شوی دي چې 2 کیلومتره کار باندې شوی دی. د افغان غاز د تصدۍ رئیس زیاتوي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د مزار شریف ښار اوسیدونکو ته او په دغه ولایت کې د سرې او برېښنا تولیدي کارخونې ته له مخکینۍ نللیکې څخه په لوړ ظرفیت غاز ورسوي. موږ په دې باندې کوشش کوو چې څنګه ژر استخراجي څاګانې په دغه معادنو کې جوړ شي او موږ د جلزجان ولایت او د مزار ولایت خپل ولسونو ته خدمت وکړو او هغوی ته سهولت ایجاد کړو. له بلې خوا د مزار شریف اوسیدونکي د دې پروژې د چارو له چټکتیا څخه خوښ دي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د شبرغان غازو څخه یې ګټه اخیستنه یوه پخوانۍ هیله وه. بهترین سهولت است برای مردم، خصوصا که شبرغان به خانه مردم توزیع شود. فعلا 1 کیلو گاز ما شما میفهمیم که چند میخریم. دیگه ای که مثلا در خانه ما شما گاز بیا و توزیع شود و بهترین سهولت است. ما از امارت اسلامی افغانستان خوش هستیم. واقعا همه کارشان قابل قدر است. اینا همیشه دیگه پروژه‌های عامل منفعه، پروژه‌های بنیادی را کار کرده هستند مثل کانال خوشتیپه و شاهراه سالنگ و دیگه همین مسئله پایپلاین گازی که اینا تازه شروع کردن واقعا قابل قدر است. ما خوش هستیم که از امارات اسلامی اگر گاز به مردم بیان به نفع مردم است، به جامعه مردم، به فایده مردم است. د دغه پروژې ټولې چارې د افغان مسلکي انجینرانو لخوا پر مخ وړل کیږي او پر جوړېدو یې څه باندې 100 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان د ملي بودیجې څخه ورکول کیږي.